نو هغه چې واده او خوشحالي پې راشي نو په ده باندې پیریان راشي په ځان نه پوهېږي. تاسو ورته خیال کړی یا د پیسو ګېډه یې په لاس کې نیولې او په ډمانو یې شیندي لګیا دی که نه. ما ته وایي مولانا صاحب د یوې شپې ډمانو له 8 लाख روپۍ ورکړې. زما زړه کې درد پیدا شو. ما وایي ستا په ګاونډ کې کونډه نشته دی، ستا په ګاونډ کې کوم ضرورتمند بیمار نشته دی، ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته دی، په هغې مدرسه کې چېرته مسافر ضرورتمند طلبا نشته دی. ورشه الته خرچ کا کم ځای کې چې الله خوشحاله کیږي، محمد رسول الله خوشحاله کیږي. خفه کېږم در باندې، دا مال به ستا دپاره د هلاکت سبب او ذریعه که نه، او دا غفلت به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. تاسو داسې ګردونوا کې نظر واچوئ دا څه شی رانه جوړ دي، او د دې نه بعد به زموږ ماحول صحیح، او د دې نه بعد به په کم ټیم کې موږ خپل الله خوشحاله کړو. موږ ته خو یې موبایلونه په لاس کې راکړل. دا د ټیک ټاک بې حیایي، دا د موبایلونو د سوشل میډیا بدنظري، دا بې حیایي، دا د فیسبوکو او دا د ګیمونو نحوست، دا به زموږ زندګۍ بربادي کړي. زموږ د دین خراب سازش شروع دی، موږ ته پته نشته. زموږ د ختم نبوت خراب سازش شروع دی، موږ ته پته نشته. زموږ د ناموس صحابه خلاف سازش شروع دی، موږ ته پته نشته. زموږ د خور او لور د ننګ او ناموس د دفاع خلاف سازش شروع دی. د هغې د صدر د لپټې او د برقې خلاف سازش شروع دی، موږ ته پته نشته. نوجوانه که نن په فلسطین ده، که نن په غزه ده، که نن په مسجد اقصا ده، نو سبا پتا ده. موږ ته وایي تاسو رونه یې د رونو غوندې ژوند تېروئ. لږ سوچ وکړه، دا رورولي ده، دا رورولي به داسې زموږ خو په ډیران جګړه ده، زموږ خو په پول او پټي جګړه ده، زموږ خو د ماما سره د تره سره نه لګي. موږ خو د غفلت په دلدل کې، د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږو روان یو که نه.